Bismillahirrahmanirrahim. Razu Excel VBA lesson number 7 ta. These topics will cover in this video. The video ke ba inshallah the 11 topics for you. Number 1 class module, number 2 option explicit, number 3 log project or password project, number 4 open new program from VBA, number 5 delete XLSX or delete Excel file, number 6 hyperlink, how to get hyperlink address, number 7 with, how to use with and what is the advantage of with, number 8 getting Activecell address in Activecell, number 9 select special cells, last used cell and current region, number 10th last row, number 11th immediate window. More examples. Razu developer tab ته Visual Basic ته زه راځم insert ته او په دې کې به تاسو ته class module دغه په اړه باندې معلومات درکوم چې آیا class module څه فایده لري. کله چې زه class module باندې کلیک کوم نو ماته همغه شان یو module راځي خو دلته موږ سره class number 1 په نوم باندې یو class module create کیږي. زه راځم او زه لیکم for example public. زه غواړم چې د address لپاره څه جوړ کړم، یو class جوړ کړم. for example ما ولیکه چې public city as string ورته واخیسته. for example public country as string ورته for example واخیسته. public for example home number دا مې ورته integer واخیسته او public for example mobile as double مې ورته for example واخیسته. صحیح شو. زه غواړم چې همدغه کلاس کې یو ماډیول هم کریټ کړم. ورته لیکم for example sub my module یا for example my macro. ورته لیکم for example msg box. wow this is my class module. اوس چې زه راشم for example insert ته او په دې کې زه هغه simple module کریټ کړم ورته ولیکم for example sub abc. دغه ځای کې که زه راشم for example او زه ورته ولیکم چې dim address as class 1. دغه شان که تاسو په دغه ځای کې د کلاس ته هر یو نوم ورکړی وي تاسو ته به هماغه نیم دلته راځي. ما ورته class 1 واخیستو. اوس چې زه راځم address ورته لیکم for example address ډاټ چې ورته لیکم ماته به اتومېټیکلي هماغه چې کومې خبرې ما په کلاس کې ورته لیکلي وي هغه ماته اتومېټیکلي 1 by 1 راځي. like city یا country یا home number یا موبایل او یا هم هماغه میکرو چې کومه وه. زه ورته یم city is equal to for example دا مې ورته پېښور واخیسته. صحیح شوه. for example address ورته لیکم for example country دا مې ورته for example دغه شان واخیسته. یا هم دغه شان ورته لیکم چې city is equal to for example کابل مې ورته واخیسته او هم دغه شان address for example country ورته اخلم this one. صحیح ده که نه. اوس چې تاسو غواړئ دا کلاس او دغه ماډول چې تاسو ته په آینده کې کار وکړي دا به تاسو سیف کوئ په څه کې، په ایډینس کې. صحیح شوه. تاسو به راشئ تاسو به دا سیف کړئ په xlam فارمټ کې. صحیح شوه. ډیسکټاپ کې سیف کې هو بک نمبر 1 په نوم باندې هو بس دا ما سیف کړو. اوس چې کله تاسو هم راځئ دا مې for example سیف نه کړ. اوس زه راځم for example یو بل فایل راولم. زه راځم ډیولپر ټیب ته ویژوال بیسک ته ماته اتومېټیکلي هغه نه شو کېږي. که زه غواړم چې ماته دې شو شي نو زه به راشم ډیولپر ټیب ته دې کې به اډینس ته راشم دې کې به زه براوز باندې کلیک کړم او په دې کې به زه هماغه پات ته راشم چې کوم ځای کې ما هماغه فایل سیف کړی وي. this one دا مې اوکې کلیک کړ دا مې اوکې کلیک کړ. اوس چې زه کله ویژوال بیسک ته راشم نو ماته به اتومېټیکلي هماغه چې کوم ماډیول او کوم کلاسونه وغیره موږ سره موجود وو هغه موږ سره 1 by 1 راغلو. اوس راځم تاسو د option explicit ښیم چې option explicit څه فایده لري. زه راځم insert ته ماډیول ته راځم for example sub مې ورته ولیکه خان. دلته راځم ما ورته چې for example خان is equal to msg box دا مې ورته واخیسته how are you دغه شان دا مې ورته ولیکو. VB information مې ورته for example واخیسته VB okay only.
دا مې ورته فار ایگزامپل واخیسته this one صحیح شوه. اوس چې زه فار ایگزامپل go باندې کلیک کوم نو ماته وایي چې expected function or variable ماته وایي چې دا د سب روټین نیم هم دی او تا دغه ته هم ورته ورکړی دی. دا دواړه یو شان نشي دی ته به دا ورته شارټ کړم به راشم ریسیټ ته. اوس به زه go باندې کلیک کوم نو ماته هیڅ مشکل راته رانه که زه دلته رالم فار ایگزامپل او ما ورته ولیکې چې آپشن explicit صحیح شو دغه شان دا مې ورته ولیکو. اوس چې زه فار ایگزامپل go وهم نو ماته وایي چې تاسو دغه ویریبل دا ډیفاین کړی نه دی دا باید تاسو ډیفاین کړئ. همدغه شان که کوم ځای کې تاسو سره غلطي وي تاسو ته اتوماتیکلي آپشن explicit په ترو باندې غلطي د کوډ رن کېدو نه مخکې هغه تاسو ته ښودلی کېږي او تاسو ته وایي چې دا غلط دی. زه ورته فار ایگزامپل KH as فار ایگزامپل سټرینګ مې ورته واخیسته. همدغه شان د اوس go وهم ماته به اتوماتیکلي دا راشي. همدغه شان میسیج باکس کې ما فار ایگزامپل ډبل جی باکس مې ورته لیکلی دی. زه راځم go وهم ماته وایي چې اتوماتیکلي صبر فنکشن نل ډیفاینډ وایي دا هم ډیفاینډ نه دی دغه نوم تاسو غلط لیکلی دی. اوس به راشم او زه به فار ایگزامپل دا go ورته وکړم ماته به اتوماتیکلي دا شو شي. اوس چې زه راشم فار ایگزامپل انسرټ باندې کلیک کوم موډیول باندې کلیک کوم ماته اتوماتیکلي آپشن explicit بای ډیفالت په خپله باندې نه راځي. زه غواړم چې هر موډیول کې ماته په خپله باندې دې ځای کې راشي. زه به راشم ټولز ته options ته به راشم زه به راشم require variable declaration دغه کې به ورته چک کېدم دا به اوکې کړم. او چې فار ایگزامپل زه راځم انسرټ ته موډیول ته راځم ماته به اتوماتیکلي په هر موډیول کې خپله باندې بای ډیفالت هغه راځي. او دغه نور چې کوم آپشنز دي د معنا من تاسو خپله هم پوهېدلی شئ چې اټو سینټکس چیکس د مطلب دا دی که زه فار ایگزامپل دې ځای کې غلطي وکړم او زه فار ایگزامپل لاندې راځم ماته اتوماتیکلي خپله باندې هغه پرومپټ راځي لکه څنګه چې ماته راتله لایک دیس ون. زه دلته راځم فار ایگزامپل دې ځای کې ورته لیکم اف که چیرې خان از ایکول ټو فار ایگزامپل دا مې لیکي از ایکول ټو زه راځم انټر وهم ماته دغه راځي دغه ایرر. زه غواړم چې دا دې ماته رانه شي هغه دې غلط وي خو دغه دې ماته نه راځي. نو زه به راشم او زه به هلته چک ورته ولګوم که دا ورته فار ایگزامپل چک کېسته که ماته به هغه به نه شو کېږي. همدغه شان لیست ممبر همدغه شان کویک انفو چې کوم تاسو ته په میسیج باکس کې هغه انفو راځي یعنې په باکس کې ورته انفو راځي. همدغه شان اټو ډیټا ټیپس صحیح شوه. اټو انډین کله چې زه اف ولیکم دغه ایرز چې فار ایگزامپل ټیب وکړم نو څومره څومره دې ماته مخکې دي صحیح شوه. د خبرو زده کول موږ دپاره ریکوایر نه دي خو بیا هم په دې باندې پوهېدل ښه خبره ده. همدغه شان دغه ټیکس سایز دې څنګه وي د فنټ دې څنګه وي همدغه شان سلیکشن دې په کوم شکل باندې کېږي همدغه شان سینټکس ایرر چې تاسو ته راشي هغې رنګ دې کوم شان وي. دغه سور کلر ته تاسو بدلول غواړئ همدغه شان اکزیکیوټ پوینټ دغه زیډ کلر تاسو ته چینج کولی شئ صحیح ده که نه. جنرال ته راشئ شو ګریډ تاسو ترې په هغه په یوزر فارم کې دا ګریډ شو شي که شو نه شي څومره ویت وي د هغې صحیح شو الاین کنټرول ټو ګریډ. همدغه شان ټول ټیپ دې تاسو شو شي که شو نه شي کله تاسو فار ایگزامپل بټن باندې ودرېږئ تاسو ته هغه نیمز شو کېږي صحیح شو. بس دغه چې تاسو وګورئ په انګلیش باندې پوهېږئ نو تاسو تر ډېره حده پورې په دې باندې پوهېدلی شئ صحیح ده. همدغه شان زه راځم زه غواړم چې دغه ته پاسورډ ورکړم دغه پروجیکټ ته او زه غواړم چې دغه نیم هم چینج کړم. زه به راشم ټولز ته VBA پروجیکټ پروپرټیز ته او دغه ځای کې موږ سره پروجیکټ نیم دی زه ورته لیکم فار ایگزامپل ZTH فار ایگزامپل پروجیکټ دغه مې ورته ولیکه ډسکرپشن تاسو هم ورته لیکلی شئ. پروټیکشن باندې زه کلیک کوم ماته اتوماتیکلي هغه نیم چینج کېږي. زه غواړم چې دغه دې ماته لاک وي فار ایگزامپل دغه مې پاسورډ ورته ورکړه دا مې سیف کړه دا مې کلوز کړه او زه چې فار ایگزامپل دغه فایل اوپن کوم نو ماته به اتوماتیکلي څنګه کېږي هغه به راته څنګه کېږي هغه به ماته 1 by 1 پاسورډ کې راځي صحیح شوه. خو فکر کوم لکه همدغه فایل به ما سره وي. خو کېدای شي هغه ما سیف نه کړو نو زه راځم هلته یو بل فایل اوپن کوم او راځم الټ F11 ته او زه غواړم چې دا کلیر کړم دا زما نه دی پکار اډینس ته به راشم دې نه به چې کرته ایسته کړم دا به اوکې کړم. اوس ما سره دا ټول کلیر کېږي. زه راځم انزرټ ته موډیول راولم فار ایگزامپل سب لیکم AA صحیح شوه. MSG باکس فار ایگزامپل how are you صحیح شوه this one صحیح. اوس زه غواړم دغه ته پاسورډ ورکړم دوباره به زه به راشم this one ته فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکه پروټیکشن ته راځم دغه مې فار ایگزامپل
ورته ولیکم. صحیح. بس دا ما سیف کړ. چېرته سیف کړی؟ ډیسکټاپ کې فار ایگزامپل DFD په نوم باندې. سوري زه بلته راشم. ما د بوته مایکرو انیبل واخلم. دا به اوکې کلیکم. بس کلوز. چې کله تاسو دا اوپن کوئ دس ون ته به راشي ډیولپر ټیګ ویژوال بیسک. دا به تاسو ته نه اوپن کېږي تر څو چې تاسو پاسورډ ورته ورنه کړئ. صحیح ده. اوس به تاسو ته موډیول دا به راته کار کوي. اوس راځو زه ورته وایم چې ماته فار ایگزامپل یو فایل راته اوپن کړه د وینورډ فایل یا نوټ پیډ یا ورډ پیډ یا CMD یا همدغه شان ایکسل فایل راته اوپن کړه. نو زه ورته لیکم فار ایگزامپل شل او دغه کې ورته لیکم فار ایگزامپل winword.exe. څنګه اوپن کې VB فار ایگزامپل نارمل فوکس F5 پریس کوم ماته اتوماتیکلی اوپن کېږي. خو ماته وایي چې دا کې دا به ته ډیفاین کې ډیم کې as فار ایگزامپل string ورته واخیسته. بس زه ګو وکړم ماته اتوماتیکلی ورډ اوپن کېږي. همدغه شان ایکسل غواړم زه ورته ایکسل ولیکم F5 پریس کوم ما سره به ایکسل اوپن شي. همدغه شان نوټ پیډ غواړم نوټ پیډ به ورته ولیکم ګو به کلیک کوم ماته به اتوماتیکلی اوپن شي. خو راته اوپن نه شو. دغه فیل پات به ورته ولیکئ. صحیح ده. وینډوز دغه شان F5 پریس کوم ما سره به نوټ پیډ راشي. ورډ پیډ اوپن کوم زه ورته فار ایگزامپل رایټ ورته لیکم F5 پریس کوم ما سره ورډ پیډ راځي. همدغه شان CMD ورته لیکم CMD. صحیح ده. F5 پریس کوم ما سره اتوماتیکلی CMD اوپن کېږي. دا ما سره اوپننګ ا نیو فایل. اوس زه غواړم چې یو ایکسل فایل ډیلیټ کړم. ډیلیټ کېدو لپاره به تاسو کیل ورته لیکئ KILL. صحیح شو. خو زه راځم اول زه یو فایل سیف کوم. د هغې دپاره راځم فار ایگزامپل workbooks.h.save as ته راځم. چېرته سیف کړو ته فار ایگزامپل کې ماته سیف کړه. څه نوم باندې فار ایگزامپل خان.XLSX په نوم باندې. صحیح شو. دا مې F5 پریس کړم. ماته به سیف هم شي او ماته به اوپن هم شي. صحیح شو. زه راځم وینډوز بټن پریس کوم. دلته راځم لوکال ډیسک ته او همدغه شان موږ سره بلته خان په نوم باندې موجود وي. اوس زه غواړم چې همدغه خان فایل چې کوم دی دا زه ډیلیټ کړم. دا څنګه کولی شم؟ صحیح شو. ګورئ ورته نو زه بلته راشم دا ورته کمنټ بلاک کړم. ورته لیکم چې کیل سپیس کوم یو په دې کې ما سره خان.XLSX په نوم باندې سره فایل دی. بس F5 پریس کوم ما سره به اتوماتیکلی هغه ریموو شي. صحیح ده. همدغه شان زه اوس راځم او زه ورته وایم چې ماته هایپرلینک کار وکړه. صحیح ده. زه دلته راځم فار ایگزامپل ما ورته خان ولیکم. دا خان زه انتخابوم. انزرټ ته راځم هایپرلینک ته راځم. ما سره فار ایگزامپل په دس ون یوزر کې او په دغه ډاکومنټ کې ما سره یو فایل دی Lesson-1 VBA. دا مې اوکې کلیک کړ. زه غواړم چې همدغه ایډرس دغه ځای کې ترلاسه کړم. صحیح. نو سمپل او اسانه خبره ده. کوم ځای کې د پکار دی C3 کې. بس رینج C3 به ورته ولیکئ از ایکول ټو رینج کوم یو دی B3 کې ما سره هایپرلینک دی. صحیح شو. نمبر 1 ډاټ ایډرس ماته دی راکړه. F5 پریس کړه تاسو اتوماتیکلی هغه ایډرس درکړي. اوس زه غواړم چې تاسو ته د ویت فایده وښیم. خو د ویت نه مخکې زه اول راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل رینج A1 څخه واله تر 18 پورې دې کې ماته ویلیو ولیکه دس ون. صحیح شو. همدغه رینج A1 to 18 ډاټ فونټ ډاټ کلر از ایکول که د VB ګرین سره. صحیح شو. دغه به زه ورته کاپي کړم. کنټرول C کنټرول V دا دلته بار بار زه پیسټ کړم. دلته موږ سره فونټ کلر شو. دلته موږ سره فار ایگزامپل فونټ سایز دی. دلته ما سره فونټ بولډ دی. ما سره ایټالیک دی. انډرلاین دی. نیم دی. صحیح شو. سایز ما سره فار ایگزامپل 13 شو. بولډ سره هم ټرو دی. ایټالیک هم ټرو دی. انډرلاین هم ټرو دی. او دی را سره فار ایگزامپل امپاکټ دی. صحیح شو. زه راځم F5 پریس F8 پریس کوم. F8 همدغه شان دا ما سره 1 by 1 اپلای کېږي. صحیح ده. اوس که زه ورته وایم چې ماته ویت استعمال کړه دغه پر ځای باندې نو زه به راشم. ویت ما سره دې دپاره استعمالیږي چې هغه ماته د ریپیټیشن مخه ونیسي. زه ورته همدغه رینج لیکم A1 څخه واله تر 18 پورې ډاټ فونټ. صحیح شوه.
بس زه دلته راځم سر کې ورته لیکم چې ویت صحیح ده. بس ډاټ لیکم فار ایگزامپل بولډ دا راته فار ایگزامپل فالس کا، او ډاټ ایټالیک دا هم را سره فالس کا، او ډاټ فار ایگزامپل انډرلاین دا را سره فالس کا، او ډاټ نیم دا را سره فار ایگزامپل ایریل کا، او ډاټ فار ایگزامپل سایز دا را سره 11 کا. صحیح شوه. آخر کې به تاسو اینډ ویت ورته لیکئ. صحیح ده، اینډ ویت F5 پرس F8 پرس کا، F8 ګوره دغه شان 1 به تاسو دغه اپلای کیږي. او بله خبره ده چې ډاټ کلر is equal to VB black. صحیح شوه. F5 تاسو ته اتوماتیکلی ده دې حالت ته راغلی. ګوره تاسو وګورئ مالته رینج A1 to 18 ډاټ فنډ دغه ما سره دوباره دغه ځای کې یوز نشو ځکه چې مالته ویت استعمال کوو. نو د ویت استعمال دا مطلب دی چې ویت تاسو ته ریپیټیشن مخه نیسي، او بل دا چې په کوډینګ کې ډیر پروفیشنل او ښه ښکاري. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه اوس راځم انزرټ ته موډیول ته راځم. زه ورته یم چې ماته څه چل وکړه، زه ورته یم چې ماته ایډرس راته راکړه، سیل ایډرس. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه ورته لیکم چې s is equal to application dot activecell dot address. څنګه ایډرس غواړئ درته فار ایگزامپل رو ابسولوټ دا خو بس سپری ده پستویم اپلیکیشن ډاټ اکټیوسیل کې ماته څه راته راکړه، دې کې راته اس راکړه. زه راځم فار ایگزامپل B5 کې ودرېږم ورته ماته همدغه B5 ایډرس راته راکړه. زه به ګو ورته والم، ماته وایي چې دا ډیفاین شوی نه دی ځکه چې دا آپشن ایکسپلیسیټ ماته استعمال کړی دی. بس آپشن ایکسپلیسیټ به زه ختم کړم. صحیح شوه. زه ورته ګو وهم ماته اتوماتیکلی B5 راته راکوي. دلته ودرېږم فار ایگزامپل B6، دلته ودرېږم فار ایگزامپل B7. اوس زه ورته یم چې زه په کوم سیل کې ودرېږم ماته اتوماتیکلی په خپله باندې هغه ایډرس راته راکوي. نو دغه به زه ورته کاپي کړم، زه به راشم شیټ نمبر 1 ته، هلته به راشم ورک شیټ ته، او دغه ځای کې به دا ورته پیسټ کړم. صحیح شوه. اوس زه راځم بس چې کوم ځای کې زه ودرېږم ماته به اتوماتیکلی د هماغه سیل ایډرس راته راکوي. لکه زه ورته یم چې زما دغه ډالر دا زما نه دي په کار، نو زه به راشم دغه موډیول ته، دغه به درته فار ایگزامپل بریکټ خلاص کړم. رو ابسولوټ غواړئ درته فار ایگزامپل نه غواړم، کالم ابسولوټ غواړئ نه غواړم، کوم یو سټایل غواړئ دغه سټایل غواړم. بس سمپل همدا. اوس زه راځم فار ایگزامپل چې کوم ځای ته هم تاسو ته به اتوماتیکلی درته راځي. اوس که زه ورته یم چې فار ایگزامپل ماته R1C1 والا راته راکړه. صحیح ده. نو زه به ورته راشم دلته سپیس R1C1. صحیح شو. بس سمپل راځه تاسو به R1C1 والا چې کوم فارمیټ و په هغه شکل کې به تاسو ته د اصل ریفرنس درکوي. صحیح ده که نه؟ اوس غواړئ دا نه دی په کار، شیټ نمبر 1 ته راشه، دا ټول ورته ختم کړه. تاسو ته به اتوماتیکلی اوس په سلیکشن یا اکټیو سیل کې به تاسو ته دغه معلومات نه درکوي تر هغې چې تاسو په ګو باندې کلیک ونه کړئ. صحیح ده. اوس زه راځم تاسو ته د سلیکشن ښیم. زه ورته یم چې په دغه ځای کې موږ سره څومره رینج استعمال شوی دی په شیټ نمبر 1 کې، نو ماته څنګه چل وکړه ماته هغه انتخاب راته کړه. صحیح ده. زه غواړم چې دغه آپشن ایکسپلیسیټ ختم کړم. لیکم فار ایگزامپل سب AA. صحیح ده. زه ورته یم چې شیټ نمبر 1 کې ډاټ یوز رینج ډاټ سلیکټ دغه ماته سلیکټ کړه. بس ګو وهم ماته وایي چې شیټ نمبر 1 کې دغومره ځای یوز شوی دی. که دغه ځای کې فار ایگزامپل زه لیکئ وکړم او زه فار ایگزامپل ګو باندې کلیک کړم، ماته وایي چې تر دغه ځای پورې لیکل شوي دي. صحیح ده. اوس که زه ورته ویم چې زما یو سیل په کار د لاست سیل هغه ماته سلیکټ کړه. صحیح شوه. دغومره سلیکشن زما نه دی په کار، نو زه به راشم زه به ورته ولیکم فار ایگزامپل شیټ 1 ډاټ یوز رینج ډاټ سیلز. څرنګه دې په کار دي؟ زه ورته یم فار ایگزامپل دغه شیټ 1 کې چې کوم یوز شوي وي یوز رینج ډاټ روز ډاټ کاونټ دا راته کاونټ کا. اول کالم کې ماته راکړه، په اول کالم کې چې کوم لاست سیل وي هغه ماته راته راکړه. ډاټ سلیکټ
صحیح شوه. زه راځم F5 پریس کوم، ماته اتوماتیکلي په اول کالم کې آخري سل ماته انتخاب کړه چې تر دغه ځای پورې لیکایي شوې ده. صحیح شوه. دغلته راځم او زه ورته وایم چې فار ایگزامپل پنځم کالم کې ماته وښایه، ګو وهم ماته پنځم کالم کې آخري راته وښودله چې تر دغه ځای پورې لیکایي شوې ده. همدغه شان که تاسو غواړئ چې یو لاندې لاړ شئ نو ډاټ آفسیټ به ورته ولیکئ، یو رو زیرو کالم ډاټ سلیکټ F5 پریس کومه نو ماته به اتوماتیکلي یو دانه لاندې لاړ شي. خو یاد ساتئ دا انشاءالله بیا په یوزر فارم او دې کې دا انشاءالله استعمالیږي. همدغه شان زه راځم دلته چې فار ایگزامپل رینج C5 کې چې کوم دی C5 مې ورته واخیسته ډاټ کرنټ ریجن، صحیح ده. ډاټ سپیشل سیلز مې ورته واخیسته. دې کې تاسو څه شی کول غواړئ؟ کنډیشنل فارمیټس یا فار ایگزامپل ویلیډیشن یا بلینک پکې انتخابول غواړئ یا کمنټ یا کنسټانټ یا څه شی. زه ورته یم لاست سیل ډاټ سلیکټ دې کې ماته سلیکټ بس زه ګو باندې کلیک کوم، ماته اتوماتیکلي چې کوم یو لاست سیل وه په همدغه رینج کې نو هغه ماته انتخاب کړه چې هغه M24 ده. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بیل ته رالم، دا مې ورته کمنټ بلاک کړه. اوس ورته زه ویم زه ورته یم چې فار ایگزامپل ماته په دې کې چې کوم بلینکس وي هغه ماته په دې کې انتخاب کړه. بس رینج C5 یا C3 یا فار ایگزامپل C6 ډاټ کرنټ ریجن همدغه مې ورته واخیسته ډاټ سپیشل سیلز dot special cells excel type blanks all blanks دغه شان زه راځم دا وتلم dot select ماته که صحیح ده. F5 پریس کوم نو په دغه رینج کې چې څومره خالي ځایونه دي هغه ماته په دې کې انتخاب کړه په همدغه C6 چې کوم شاوخوا ته چې کوم کرنټ رینج دی. صحیح ده. همدغه شان زه ورته یم چې ما لاست رو ته بوځه لاست رو. صحیح ده. ورته لیکم چې فار ایگزامپل رینج A1 چې کوم دی ډاټ اینډ خو کوم شان مې بوځه ایکسل ډاون مې بوځه ډاټ سلیکټ په دغه A1 کې چې کوم دی په دې کې ما ډاون بوځي. ګورئ ورته ګو وښمه زه یې دلته راوستم. اوس زه ورته وایم چې په رینج A11 کې ما ډاون بوځه. صحیح شوم. زه ګو ورته وښم زه اتوماتیکلي لاندې راوستم ځکه چې دغه منځ کې لیکایي نه وه. صحیح ده. اوس زه څه ورته وایم؟ اوس ورته وایم چې رینج څه شی یا ورته وایم چې فار ایگزامپل شیټ 1 کې چې کوم دی ډاټ رینج په دغه رینج کې په دې A نمبر کالم کې او نور نه پوهېږم چې په دې کې څومره روګانې دي روز ډاټ کاونټ. صحیح شوه. روز ډاټ کاونټ مې ورته ولیکه په دې کې اینډ لاړ شه بیا راته بره وخیجه اکسلپ دې کې راته بیا بره وخیجه بیا ورته وایم چې فار ایگزامپل آفسیټ دې نه یو رو لاندې راشه ډاټ سلیکټ. د مطلب دا شو چې په A کالم کې چې څومره لیکایي شوې ده نو د هماغه لیکایي نه به یو سل لاندې لاړ شي هغه تش سیل به ماته انتخاب کړي. بس زه ګو ورته وښمه ماته اتوماتیکلي دغه ځای انتخاب شو. اوس که زه راشم فار ایگزامپل دومره لیکایي وکړم او زه په هغې باندې کلیک کړم ماته به دغه 19 راته انتخاب کړي. ګورئ ورته ګو دا به ماته انتخاب کړي. دا به انشاءالله په یوزر فارم کې یوز کېږي. اولته موږ انټي فارم دپاره دا ډېر یوزیبل کوډینګ دی. صحیح شو. دا یاد ساتئ. همدغه شان اوس زه راځم او زه ورته وایم چې رینج په A1 کې ډاټ اینډ ایکسل ډاون راته لاړ شه خو څنګه چل راته وکړه آفسیټ یو رو راته لاندې لاړ شه. صحیح شوه. بس دا مې ګو ورته واخیسته ماته بیا هم دغه راته انتخاب کړه. دغه ځای کې زه ودرېږم فار ایگزامپل زه ګو ورته اخلم ماته هم دغه راته انتخاب کړه. خو یاد ساتئ چې که دغه ځای کې لیکایي شوي وي دې ځای کې او زه رالم ما دا ګو ورته واخیست ماته به دغه راته انتخاب کړي. زه غواړم چې څومره لیکایي دې په دې کې شوي وي دې کې بعض ځایونه چې کوم خالي وي هغه نه هم صرف نظر وکړه. آخري ټکس کې ماته په دغه آخري ټکس څخه لاندې یو تش تیل ماته انتخاب کړه نو هغې دپاره موږ سره دا کوډینګ دی. صحیح ده. ګورئ ورته زه ګو وښمه ما سره دا انتخابېږي. صحیح شو که نه. مطلب په A کالم کې چې څومره روګانې وي
هغه ماته اکاونټ کا او لاندې ته لاړ شه لکه څنګه چې مخکې لاړو بیا په هغې کې ته اوس بره راخیجه چې بره راغې نو ماته باید دا انتخاب شي که نو دې کې ماته آفسیټ واخلي یو رو به راته لاندې لاړ شي صحیح ده اوس زه راځم تاسو ته ایمیډیټ وینډو په اړه من لږ معلومات در کومه زه راځم ایمیډیټ وینډو ته او زه غواړم زه ورته چې فار ایگزامپل 3 لوی دی د دوو نه ماته وایي چې ټرو دا خو ما مخکې هم ویلي دي صحیح ده که زه ورته وایم چې فار ایگزامپل رینج A5 دا سیم نمبر کالم دی ماته وایي چې دا اول نمبر کالم دی که ورته وایم چې فار ایگزامپل رینج فار ایگزامپل J5 دا سیم نمبر کالم دی ماته وایي چې دا لسم نمبر کالم دی که ورته وایم چې فار ایگزامپل رینج J5 دا سیم نمبر رو ده نو ظاهره ده چې دا پنځم نمبر رو ده ځکه چې ما ورته پنځه لیکلي دي که دا ورته فار ایگزامپل 11 ولیکم ماته به وایي چې 11 نمبر ده صحیح ده همدغه شان زه راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل رینج A1 کې موږ سره ویلیو څه شی ده ماته وایي چې دا یو ده صحیح ده همدغه شان زه ورته وایم چې ماته د شیټ 1 نیم راته چینج کړه نو زه به د کوېشن مارک نه لیکم شیټس 1 ډاټ نیم مې ورته ولیکو دا راته از ایکول کړه د دیس ون سره د رینج A1 کې چې څه شی موجود وي انټر مې واخیست ماته اتوماتیکلي په A1 کې چې کوم موجود و هغه نوم مې ماته اتوماتیکلي دی واخیسته زه ورته وایم چې شیټس د شیټ 2 چې کوم دی دغه نیم ماته چینج کړه څه شی ته راته چینج کړه دغه ته راته چینج کړه صحیح شوه او که زه ورته وایم چې شیټس دغه دا ماته چینج کړه څه شي ته فار ایگزامپل دیس ون ته ماته به اتوماتیکلي هغه چینج شي صحیح شو اوس ورته وایم چې ما سره څومره شیټونه دي شیټس ډاټ کاونټ سوري ول کوېشن مارک به تاسو ولیکئ چې کله هم تاسو پوښتنه کوئ تاسو باید کوېشن مارک کول ولیکئ صحیح ده شیټس ډاټ کاونټ انټر ماته وایي چې موږ سره اوس فی الحال 3 دانې شیټونه موجود دي او که زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ماته په رینج A1 کې ماته څه ولیکه دې کې ماته ولیکه چې ZUH فار ایگزامپل اسلامیک ان کمپیوټر ویډیوز انټر ماته به اتوماتیکلي هغه راته ولیکي صحیح ده کلوز نو هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره Excle VBA lesson number 7